په پایل کې د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړې او دغه ساري ناروغۍ په مخنیوي کې د رسنیو او ځوانانو ونډه مهمه وښوده او له ټولو برخوالو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. همدارنګه ښاغلي نوراني ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نظافت د ایمان یوه برخه ده چې د اسلام مبارک دین هم په نظافت ډیر ټینګار کړی ځکه پاکی انسان د ناروغیو څخه ساتي. وای وظیفه ما و شما هستند که مردم را آگاهی دهی بدیم که از امراض و از اسبابی که باعث امراض میشه از خودداری کنند. همدارنګه وروسته د سیمینار ترینرانو او ګډونوالو ترمنځ په ټولنیز چلن د کرونا وایرس او کانګو طبي واکسین پر تطبیق د څارویو ساتنې او له غوښې څخه د ګټې اخیستنې په تړاو او نورو بیلابیلو لارو چارو خبرې اترې وشوې. د یادونې وړ ده د کرونا وایرس ناروغۍ لومړی په چین کې پیدا شوه چې وروسته د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپره شوه چې یادې ناروغۍ زرګونه کسان مړه کړل.